د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. کابل او اسلام آباد د اوربند په غځولو موافقه کړې ده. دواړه خواوې به د نومبر په 15 نیټه په ترکیه کې بیا سره وګوري ترڅو د اختلاف په پاتې برخو باندې بحث وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په پاکستان کې د ټي ټي پي پښتونو فعالیت ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د یاد هیواد داخلي ستونزه ده او اسلام آباد باید خپل داخلي ستونزې په خپله حل کړي. او په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدل. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر وایي چې تر اوسه پورې په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان کډوال نیول شوي دي او د هیواد پولیسو د دوی د خوشي کولو په بدل کې له دوی څخه پیسې غوښتي دي. بشپړ خبرونه. زه یوسف خانم. په اسلام آباد کې د افغانستان د اسلامي امارت سفیر سردار احمد شکیب وایي چې تر اوسه پورې په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان کډوال نیول شوي او کمپونو ته لیږدول شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي رژیم ځواکونو د افغان کډوالو د خوشي کولو په بدل کې له دوی څخه پیسې غوښتي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو د اسلامي امارت له ځواکونو سره د څو ورځو نه ښکته وروسته ویلي وو چې د کډوالو د ایستلو پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تر تړل کېدو وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر مولوي سردار احمد شکیب خبرداری ورکوي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د ښاغلي شکیب په وینا نږدې 10,000 افغان کډوال د پاکستان د پوځي رژیم لخوا نیول شوي او د هغه هیواد په توقیف ځای کې ساتل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې په زرګونه نور افغان کډوال د نیول کېدو له ویرې خپل ټول شیان هیواد ته د راستنېدو لپاره بسته کړي، مګر د لارو د تړل کېدو له امله بې برخلیکه پاتې شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځي رژیم ځواکونه د دوی د ازادۍ په بدل کې له کډوالو څخه پیسې غوښتي دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولوي سردار احمد شکیب وایي چې د پاکستان پوځي رژیم د افغان کډوالو د نیولو امر کړی او د جوماتونو، لاوډ سپیکرونو او عامه ځایونو له لارې د افغان کډوالو په وړاندې منفي تبلیغات خپروي. له نږدې 20 ورځو راهیسې چې د تورخم او چمن لارې د وروستیو ناارامیو له وجې د پاکستان لخوا تړل شوي او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت، ترانزیت او د عامه خلکو تګ راتګ په ټپه درېدلی، ورسره د بند پاتې افغان مهاجرونو وضعیت هم تر حد زیات خراب شوی دی. له یوې خوا پولیسو ته ویل شوي دي چې د کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. هغوی په کمپونو، مساجدو او عامه ځایونو کې خلکو ته اعلانونه کوي چې افغانان له کورونو او دوکانونو وباسي، پولیسو ته په اړه معلومات ورکړي او ځایونو په کرایه مه ورکوي. موږ ته رسېدلي معلومات ښیي چې تر دا مهاله شاوخوا 10,000 کډوال نیول شوي. هغه ستنېدونکي افغانان چې روان وي په کډو کې، هغوی د پولیسو لخوا له موټرو راکښته کېږي، بیا د دوی په وینا چې پیسې ورته ورکړي او پرېږدي چې پیسې ورته ورنکړي، په زور یې هولډینګ سنټر ته انتقالوي. دوی همداراز شکایت کوي چې پولیس د پیسو په تمه هغوی په مختلفو بهانو ځوروي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ناوړه وضعیت د ماشومانو او یوې ښځې په ګډون د ګڼ شمېر خلکو د ژوند د لاسه ورکولو لامل شوی دی. دغه کسانو کې چې ماشومان، زنانه، سپینږیري او ناروغان هم شامل دي، له یخنۍ سربیره د سرپناه، پاکو اوبو، خوړو او درملو له نشتوالي سره مخ دي. په تیرو 3-4 ورځو کې 3 تنه ماشومان او 1 زنانه د نامناسبو شرایطو له وجې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړی. دا په داس حال کې ده چې ماشومان، ښځې او ناروغان په سړې هوا کې له سختو ننګونو سره مخ دي. د سرپناه څښاک، اوبو، خوړو او درملو نشتوالي سره هم دوی مخ دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې د هرکلي په مرکزونو کې اساسي خدمات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتوالي مخنیوي لپاره له پاکستان څخه د افغان کډوالو د منظم او باعزته راستنېدو په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عیسی
اسحاق زی صاحب ستړی مشه، وخت بخیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی. اسحاق زی صاحب، د پاکستان کې د افغانستان سفارت ویلي چې په ټوله کې 10,000 کډوال نیول شوي دي او په ټوله کې د دوی څخه پیسې هم غوښتل شوي چې دوی راخوش شي، یعنې په یو ډول باندې رشوت. که دغسې کار شوی وي، فکر کوئ څومره د نړیوالو کنوانسیونونو، د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو خلاف کار او خبر ده؟ لالای عزیز، سلام به شما، به بینندگان تلویزیون جهانی یک. خوبه به شما تاریخ خود پاکستان مد نظر بگیرین در طی تقریبا 46 سال تا به امروز، و به خصوص در این اواخر که تقریبا هزار مهاجر ما را بیرون کشیدن، در اونجا شکنجه کردن، پولشان گرفتن، از خانه هایشان بیرون شدن، به خانه هایشان اینا با وصف که اینا ایدای اسلامی و ایدای ناموزداری دارن، به خانه ها تعرض کردن، خانه ما را اذیت کردن. بنابراین اگر اینا در پالیسی های خود تجدید نظر نکنن و از یک طرف میگم ما مذاکره میکنیم، از یک طرف اینا بیشتر از 10,000 اینا با شکنجه و با توهین و با تعقیر و با به حسابمون پیسایشان میگیرن، لطشان میکنن کاملا از هر لحاظ. اینا را دوباره میخواین که خارج کنن به طور افتضاح‌آمیز. این نه تنها با اصول دین مبین اسلام مغایرت داره، با همسایگی یا همجواری ما، بلکه یک برخورد کاملا خشن بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اینا به طور خشن در مورد مهاجرین ما، در مورد برنامه‌های افراطی و توریستی که ما ساختن، در تقابل کامل و خشن نقض حقوق قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. درست. اسحاق زی صاحب، په ټوله کې د دا ډول کړنو تر شا د پاکستان منطق څه کېدلی شي؟ ځکه آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې دا ډول کړنې به د افغانانو نفرت نور هم د دوی په وړاندې زیات کړي؟ کاملا دقیق است. اینا شما امی خیبر پشتونخوا را ببینین، مردمشان را ببینین که نمیطور شکنجه کردن، توهین کردن، زندانی کردن، حتی رهبرای خود. اینا روز به روز تشنج، خشونت بیشتر شد. برای اینکه خشونت میاره، اینا حکومت‌هایشان، نظامیایشان با مردم پاکستان، با سردای خود، با ایالات خود برخوردایشان کاملا توهم با خشونت و وحشت است که در تقابل کامل هم با منافع ملی پاکستان مغایرت داره و هم با اعلامیه جهانی حقوق بشر. بنابراین اگر اینا از امی تاریخ اگر بخوانند، تاریخ افغانها تاریخ بسیار طولانی هست. افغانها اگر به حساب امی نانشان بگیرین، هوشان بگیرین، ولی به عزتشان و ناموسشان تعرض نکنین. تاریخ افغانستانشان داده که بزرگترین ابرقدرت‌ها که متوسل به می امر شدن به شکست افتضاح‌آمیز مواجه شدن. بنابراین پاکستان که تاریخ بسیار نو داره و از پیکر هندوستان جدا شده، اینا باید به حال بیاین و خود بشناسن، تاریخ خود بشناسن، تاریخ افغانستان مطالعه کنن، تحقیقات کنن که با خشونت و با زور و با توهین و با تعقیر افغان‌ها هر چقدر شما چنین برنامه را پیش ببرین لجوجتر میشن و در برابر شما قرار میگیرن. و شما تاریخ افغانستان بخوانید که کسانی که افغانستان مردمش توهین کردن، تعقیر کردن و عملات بسیار گسترده نظامی را انجام دادن، به شکست‌های افتضاح‌آمیز مواجه شدن. بسیار مهم است که با مؤلفه‌های ملی پاکستان به نفع مردم پاکستان اینا عمل کنن. اول برای مردم خود حرمت بگذارن، مردم خود حیات و آزادی و برابریشان تامین و تضمین کنن که مردم پاکستان از 4 طرف امی ایالات و صوبه سرحدها علیشان احتجاج دارن و اینا را سرکوب کردن، اینا را کشتن. ببینید که مردم چقدر نفرت دارن نسبت به می ساختارهای خود نظامیشان و حکومت‌هایشان که حتی یک روز اینا میگیرن امو رنگ اندازن بر روی رهبرای خود. این از نفرت است. این یک حرکت عدم خشونت است ولی بسیار نفرت انگیز است. بنابراین من به این عقیده هستم که اینا به حال بیان و
احترام بگذارن به مردم خود، احترام بگذارن به تمام ارضی و استقلال افغانستان و احترام بگذارن به اعلامیه جهانی حقوق بشر. بله اسحاق زی صاحب د پاکستان ترڅنګ په دې وروستیو کې تاسو فکر نه کوئ چې حتی اروپایي اتحادیه ترڅنګ امریکا په خپله د کډوالو پر ضد داسې پالیسۍ راخیستې دي چې شاید د ملګرو ملتونو د تشکیل څخه وروسته د 1945 کال څخه راوروسته شاید دغه ډول پالیسۍ نه وي پلې شوې. خب مجموعه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدن اینا در بحران شدید ملی قرار دارند. مردم از سر تا پای پاکستان اعتراض و احتجاج دارن. نه از ما موخه یوازې پاکستان نه دلته اسحاق زی صاحب په ډېر بښنې سره په دې سوال کې غواړم واضح کړم نه تنها پاکستان بلکې اروپایي اتحادیه هم فکر نه کوي چې دا ډول پالیسۍ راخیستې تر څو کډوال له خپلې خاورې څخه وباسي. تېر ورځې وروسته د دوی یو هیات هم راغلی و کابل ته، یا په ټوله کې اوس امریکا ښاغلی ټرمپ وایي چې زه غیر قانوني کډوال نه پرېږدم. دې پلو ته استرالیا هم اوس څوک نه ورپرېږدي چې هلته ورشي. فکر نه کوي چې په ټوله کې د دغه ټولو هېوادونو پالیسي د کډوالو پر ضد باندې اوس مهال پلې کیږي؟ اتحادیه اروپا شدیداً محکوم کردن برخورد حکومت پاکستان، برخورد رژیم ایران در مورد مهاجرین. این به حساب برخورد در تقابل کامل و خشن با اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داره. مجموعاً کشورهای غربی محکوم کردن برنامه‌های خشونت آمیز پاکستان. این دلایل بود که جنگ‌ها شروع شد. جنگ‌های به حساب خیبر پختونخوا شروع شد، در پنجاب بود، در کنج کنار. امی مشکلات بوده که اینا جنگ هند و پاکستان شروع شد. حال اینا کوشش میکنن که یک کشوری که ادعا دارن که ما 5000 سال عمر دارم و سالها مبارزات مردم ما برای آزادی و عدالت سپری شده، اینا را ما تحت تاثیر خود بیارم و در قلمرو خود اینا تابع حکومت‌های افغانستان، تابع برنامه‌های ساختارهای نظامی پاکستان باشه. اینا این خیال از سر خود کاملا بردارن و در حقیقت امر سر خودم میخورن در آینده که اگر این برنامه ادامه پیدا کنه. درست. اسحاق زی صاحب تاسو هم په خپلو خبرو کې د پاکستان دا کړنې محکوم کړي، شاید ملګري ملتونه هم محکوم کړي، شاید اروپایي اتحادیه هم محکوم کړي، شاید ډېری نور هېوادونه هم محکوم کړي، اما دلته به اوس عمل څوک کوي؟ د دوی پر وړاندې به عملي ګامونه څوک پورته کوي چې په رښتیا هم پاکستان له دې څخه ودرېږي چې کوم څه چې اوس مهال په پاکستان کې له افغان کډوال سره ترسره کوي؟ شما کل تاریخ همین منطقه را اول و جهان اگر گذر کنیم و مطالعه شود به این نتیجه رسیدیم. شما ببینید در هند ببینید یک آدم که یک لنگ خود مردم را آگاهی داد، روشنگری کرد و بالاخره مردم اعتراض کردند در برابر راجاهای بسیار فاسد در وقت که تسلط داشت سر کل هندوستان از لحاظ اقتصادی مستعمره بودند، ولی اینا با اعتراضات، با روشنگری که مردم از چهار طرف هندوستان به پا خیستند، بزرگترین ابرقدرت ها را شکست دادند. در افریقا شما ببینید، ماندیلا را ببینید، خود امی نجات پرستی در وقت از طرف سفید پوستا تمام عظمت جهانی را هم داشت، تا حمایت جهانی را داشتند، ولی شکست افتضاح‌آمیز مواجه شدند چون مردم ناراضی بود، چون برخوردشان توهم با تبعیض و توهم در تقابل با منافع ملی آفریقا و در تقابل با اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. تمام جهان در برابرشان قرار گرفت و بالاخره اینا مجبور شد که سر تعظیم برای مردم خود بگذارند. درست. اسحاق زی صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور باباد چې موږ ته مو وخت راکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستیو ترنګلتیاو ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د TTP مسئله د پاکستان داخلي مسئله ده او دا هیواد باید خپل داخلي ستونزې په خپله حل کړي. ښاغلي حقانی زیاته کړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه ده او اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې د هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په خپل تازه وینا کې ویلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP په 2003 زیږدیز کال کې د اسلام آباد د ناسم سیاست له امله رامنځته شو او د پاکستان د پوځي عملیاتو له کبله په قبایلي سیمو کې جوړ شو.
ښاغلي حقانی له پاکستان سره په دوحه او استانبول کې د روانو خبرو په اړه هم څرګندونې وکړي او ویل چې د دغو خبرو اصلي ستونزه دا ده چې اسلام آباد حاضر نه دی ومني چې ټي ټي پی د دوی د داخلي مسأله ده او باید خپله یې حل کړي. د څو ورځو نه دا ناستې چې روانې دي موږ د دوی تر مابین په دې شي سر نه سره خلاصېږي چې ستونزه د خپله ستونزه ده ورته حل لرئ اسانتیا لرئ سهولت ورکولی شي ولې په مرتبې که د ټي ټي پي ستونزه ده موږ دې ته د حل لارې په کاراتو ماراتو دوی ته ولې د ستونزه مو په خپل د کور د ننه تاسې حل کړئ. خلیفه سراج الدین حقانی خبرداری ورکړی چې که یو ځل بیا د افغانانو صبر وازمېیل شي دا ځل به هغوی سخت غبرګون وښیي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړې چې افغانان په جګړه ایز ډګر کې خپله وړتیا ثابته کړې او هیڅکله د نړۍ د سترو امپراتوریو پر وړاندې سر نه دی ټیټ کړی. هغه ټینګار کړی چې افغانان د سولې او ثبات غوښتونکي دي خو که څوک د افغانانو صبر د کمزورۍ نښه وبولي دا به یوه ستره تېروتنه وي. افغانستان یو میړانه قوم دی یو غیرتي قوم او ملت دی. لکه د جنګ په میدان کې لوی لوی امپراتورۍ ته تسلیم نه شو د خپل ازادي واخیستله خو بیا هم د خپل اصلیت یې وساتو چا سره یې تر خپل حریم د باندې تجاوز ونه کړو په مشروع تجاوز کې چې موږ ته دا حق راکولی کېدو چې موږ دا کړی وای خو دا مې ونه کړو دا مې ونه کړو. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی په یوه اعلامیه کې منله چې مفتي مزاحم د دې ډلې پخوانی مرستیال او یاسر د دې ډلې یو مشهور قماندان د پاکستاني ځواکونو د برید مخه ګرځېدلی دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د ټي ټي پی 4 غړي چې پکې مفتي مزاحم هم شامل دی پرون د باجوړو په سیمه کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی. حالا ممکن هست که اعضای از آنها گاهن در افغانستان سفرهایی داشته کما اینکه اینها روابط سفرهایی خود را با سایر کشورهای منطقه هم دارند ولی این موضوع به معنای حمایت قاطع افغانستان نیست که پاکستان بخواد افغانستان را در این زمینه متهم بکنه. اما واقعیت امر این است که تی تی پی یک موضوع داخلی پاکستان هست که هیچ نوع ربطی با افغانستان. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی هغه ډله ده چې د پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د یوې ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل شوې ده. دا ډله په عمده توګه د پاکستان د حکومت او امنیتي ځواکونو پر ضد فعالیت کوي. پاکستان بیا ادعا کړې چې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې څخه او د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت ګواښوي خو د اسلامي امارت چارواکو دا ادعاوې تل رد کړې دي. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښې چارې.